په هیواد کې جنگ، جګړو، کرونایي ماحول، خپلمنځي اختلافاتو، بیکاري، غربت او سلګونه نور لاملونه دي چې خلک یې سوال کولو ته اړ کړي دي. دا د خرني ښار ختیځ لوری ده. دلته یوه میرمن چې نوم نازیه ښیي له خپل یو زوی او لور سره د پاخه سړک په منځ کې په سره غرمه کې له موټر چلونکو پیسې غواړي او وایي چې په ورځ کې له 500 تر 800 افغانیو لاسته راوړي. باور دا دی خلک لاس روپۍ ورکوي او بله یو څوک زړه چې وسېزه ورکوي، زړه چې د سوزېږي نه یې ورکوي. دا ماشوم درسو ته وایي چې راځي دا مازدیګره پورې همداسې ودرېږي چې خلک یو 10 روپۍ درکړي چې ډوډۍ واخلي. زینب وایي خاوند مې معیوب دی، کار نشي کولی، نو ځکه د سوال کوي او له سهاره تر بېګا په دې سړک ناسته وي. زما خاوند خو معیوبه ده، نشي ګرځېدلی. هغه سره کښېني کور کې څه وکړمه وروره، دلته چېرته راوړمه چې موټر نه وای. اوس هم دلته سبا وخت شپږ بجې نه راځو تر 4-5 بجې هم دلته ناسته یم د لمر کې. زینب زیاتوي چې د سوال کولو پر مهال زورونه یو بل اړخ ده چې خلک ترېنه د تلیفون شمیرې غواړي. په ښار کې په تنګوي او ورته ویل کېږي چې که دومره ښه ښځه یې نو بیا سوال کول پرېږده او په خپل کور درنه کښېنه. نه مونږ مجبور سوو که اوس خلک ده که نه مونږ لاس خلک ته وړاندې کوو، خلک خو مونږ ته لاس نه وړاندې کوي. که یو خبر یم وکړو مونږ مجبورونه نشو خبره کولی. وایي دومره چې ښه ښځه یې تاسو کور کې کښېنئ، خو هغه مجبور نه خبره نه ده. ډېر ده 100 کسان ده، 20 کسان ده، 50 کسان ده. دا بازار ده که نه خلک ډېره راځي ځي. داسې ده چې دلته خلک موټر کې تېرېږي خو دومره غلط خبرې لږه کوي که نه. ګوري چې یو ځای ته ناسته یو خلک دومره پام نه کوي. بازار ته چې وګرځو دا زمونږ لاس ګوري، پښې ګوري، زمونږ ګوري بیا 100 رقم خبرې کوي، لامبر هم درکوي، زمونږ شانې هم ګرځي. داسې خلک داسې شوی ده چې داسې روز راځي چې زمونږ عین کوره پورې راځي خلک. یا د میرمن وایي چې د ښار په 4 دروازو کې د دوی د کورنۍ غړي سوال کوي. خلک د یادو سوالګرو په اړه وایي چې دا ښځې سوال نه کوي بلکې پیشه یې ګرځېدلې او په هر موسم کې د هوا په بدلېدو نورو سیمو ته ځي، نو ځکه د دولت په وړاندې قانوني چلند وکړي. د پکتیکا د حج اوقافو رئیس قاضي ضبط الله ملنګ وایي چې سوال کول په اسلام کې ناروا او منع شوی عمل دی او دا ښځې له غربت نه بلکې پیشې کار کوي. سوال کول حرام دي، سوال کول هغه حرام دي. بیا د داسې خلکو دپاره چې د ګیځ او بیګه په کور کې ولري. ناروا ده سوال. د قیامت په ورځ به سوالګر په داسې مخ او حال کې راپورته کېږي چې په مخ به یې غوښې نه یو مسلکي سوالګر دی چې بل کار یې نسته، بې سواله ماسې ور. مسلک او کاروبار یې سوال ده. ولو کانه که دوی په کور کې ډېرې پیسې او ډېره دنیا ولري خو بل کاروبار نه کوي، خالص سوال کوي. دا کاروبارګر سوالګر دا د دغو باید دولت مخه ونیسي او د ټولنې وال خلک او د بازار خلک یې مخه ونیسي.